ورحمة الله وبرکاتو. دوستانو مې لرم جوړ به اوسئ. زه نن ورځ تاسو ته دا ښیم چې تاسو څنګه هغه میپ چې تاسو موبایل کې شتون لري څنګه یې استعمالوئ، د هغه استعمال طریقه څنګه ده او څومره ګټوره ده ستاسو لپاره، ستاسو د پاسته څومره خپل مشکلات حلوئ. نو راځم نن تاسو ته د ګوګل میپ د استعمال اساسي طریقه ښیم چې کوم تاسو خپل ژوند کې ترې استفاده کولی شئ. نو راځم ویډیو شروع کوم. راځم ملګرو، لومړی زه ګوګل میپ خلاصوم. میپس په نوم باندې دغه کوم اپلیکیشن چې دا په هر چا په موبایل کې نن سبا وي. که تاسو وګورئ دغه میپس چې لاړ شئ، میپس د مختلفو مقاصدو لپاره تاسو کولی شئ استعمال کړئ. صحیح ده. زه لومړی مثال په ډول زه غواړم چې د خپل سفر لپاره استعمال کړم، چې غواړم چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شم. نو څنګه لاړ شم؟ یو ځای ماته نه معلوم، بیخي نابلد یم هغه ځای کې. مثال ډول سره زه اسلام آباد ته ځم، هریپور نه اسلام آباد ته ځم، یا مثال ډول اسلام آباد نه بل ځای ته ځم، یا ام بي سي ته ځم، یا بل ځای کې تاسو چیرته کار پیدا شي او هغلته ځئ، نو تاسو ته هغه لار نه وي معلومه. که بیخي په ټول عمر یو ځای ته نه تللي، نو همدې په تور باندې ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. هېڅ چا نه پوښتنه وکړئ، همدغه ګوګل میپ کې همغه لوکیشن ورکړئ او لاړ شئ. که لوکیشن که چیرې تاسو د هغې سپیلینګ یاد وي ښه په ښه، که یاد نه وي نو تاسو وایس په تور باندې نو ورته غږېدلی شي، تاسو غږ اخلي او هغه اټومیټیک هغه ځای تاسو ته شو کوي او د هغه لار تاسو ته ښیي. مثال ډول زه یو ځای ته ځم، دلته زه دا ځای ټایپ کوم. هو دې نه مخکې تاسو ګوګل میپ خلاصوئ، اول تاسو باید خپل لوکیشن دې ځای نه خلاص کړئ. دا وګورئ زما لوکیشن چې د هغه الریډي خلاص ده. که تاسو یې وګورئ دې ځای کې دا د ما لوکیشن خلاص ده دلته. صحیح شو. تاسو به اول لوکیشن خلاص کړئ. بغیر له هغه نه اوس زه راځم یو ځای ته ځم. مثال په ډول زه دلته لیکم یلدیز تکنیک یونیورسټي ته ځم. زه مثال ډول دغه لوکیشن نه ګورم، ماته دا اندازه وښودل دا 14 کیلومتره په اندازه باندې معنی لري ده. نو زه دلته کلیک کوم، چې دې باندې مې کلیک وکړو. ګوره دلته ما د کوم خصوصیتونه وښودل. ګوره دلته تکنیک یونیورسټي یې خپله راته وښودله، دې ډایرکشن یې ښود، په کومه لار باندې تللی شي، تلیفون نمبر راته وښود، هر څه یې درته ښیي. دا تاسو کولی شئ ځان سره ثبت کړئ د آینده لپاره، چې بل وخت بیا دې ځای ته ځئ دوباره سرچ ته به ضرورت نه وي، ډایرکټ له سیو نه تاسو تللی شئ. اوس زه دې ډایرکشن باندې کلیک کوم، چې په ډایرکشن مې کلیک کړو، دې ته ماته یې لار وښودله، د موټر لار راته وښودله. صحیح ده. که تاسو د موټر په ترو باندې ځئ، دومره لاره ده 21 کیلومتره 54 منټه لار ده او دغه لار ده. او که چیرې دې دا راوټ تاسو وګورئ کوم ځای کې چې رش وي، ګوره دا زیړ ځایونه چې کوم ښیي دا ټول رش دلته مطلب دا وګوره دا ټول د رش ځایونه دي. ډېر سور چې هلته بیا بیخي ډېر رش وي، نو دا شین چې دغه نورمال لاره نورمال اندازه ګوره ښیي. او دې نه وروسته که چیرې د بس په واسطه ځئ، نو دا وګوره دا د بس لار هم تاسو ته ښیي، کوم بسونه ځي، څومره په کومه لار باندې ځي. مثال ډول تاسو بس په 1 غنټه او 12 منټه کې رسوي هغه ځای ته. او دا وګوره تاسو ته لارې ښیي چې په کومه لار تاسو ته ډېرې هغه درکړلې خوښې درکړي چې په کومه لار باندې ځئ. ګورو دا اول لار 1 غنټه او 12 منټه، دویمه لار چې ده 1 غنټه 18 منټه، درېیمه 1 غنټه 18 منټه. ګوره مثال ډول دا 1 غنټه 12 منټه لار باندې زه ځم، دلته زه کلیک کوم پې، دلته ما ته وایي ګوره چې ته څنګه ځې. ګوره یور لوکیشن نه به ځې څنګه 900 متره به واکینګ کوي 12 منټه لپاره. بیا به دغه کې راځه سټیشن ته ځې، سټیشن نه به وروسته بیا په دې کې بیا څنګه ځې. ګوره دلته لیکلي، دلته ګور انټر بیا کرازله، بیا کرازله طرف نه به داخله شي د سټیشن ته. هغه چې ین کاپه ته ځي هغه سټیشن باندې به مطلب یو میټرو کې به کښېنې، نو هغه کې بیا ته 30 منټه لار ووهې او 30 منټه نه وروسته به 12 سټاپه لاړ شي او په ینې کاپه سټیشن سټاپ کې به کښته شي، چې له هغه نه به کښته شي، بیا به 1 منټ لار ووهې، بیا به ینې کاپه ماته به هغه میټرو کې به کښېنې. بیا حاجي عثمان ته چې کوم میټرو ځي، M2 میټرو چې ځي، بیا په هغه کې کښېنې، په هغه کې به 4 سټاپه لاړ شي مخکې، بیا په تقسیم سټیشن کې به کښته شي، بیا به 5 منټه لار ووهې 450 متره، بیا له هغه نه وروسته به 8 منټه انتظار وکړي، بیا دغه هغه راځي ده بس راځي، بیا په همدې کې کښېنه. ګوره ټوله لاره طریقه یې ماته ښودلې ده. بیا به هلته ته یلدیز یونیورسټي ته ورسېږي. اوس ګوره زه مثال په ډول سره دلته ما ته وایي چې 900 متره لار ووهه 12 منټه باندې. څنګه لار ووهم، کوم ځای نه کوم ځای ته لاړ شم، تا ته خو معلومات نشته. نو چې په دې باندې کلیک وکړې، ګوره تا ته خپله لار ښیي، د واکینګ لار ښیي. ګوره زه فی الحال دې ځای کې یم، ګوره زه ګوره دا یې ما لار ده، داسې ووځه داسې ده.
نقطې چې تاسو وینئ دا ټوله د هغه لار پیدل لار ښیي. بیا دلته دغه سټیشن ده، سټیشن ته بیا ننوځي. سټیشن بیا همدغسې خپل مزل کوي. که تاسو وګورئ دا د هغه لاره ده ښیي. نو دې کې دغه وګوره دې ځای ته راغلل، دلته بیا تاسو ته وایي تاسو د سټیشن بدل کړئ، بل یو ته لاړ شئ، M2 ته. M2 باندې چې کله M2 ته کېناستل، M2 کې چې کله سفر شروع کړو بیا به له M2 نه کښته شئ، بېرته به پیدل لار ووایي. ګوره تاسو ته پیدل لار هم شته. دې ځای کې دلته به بیا بل بس ځي، په همغه کې به کښېنئ چې له هغه کې کښېنئ، له هغه نه بیا داسې لاړ شئ. ګوره مکمل لار ښه پوره تفصیل سره هېڅ امکان نه لري چې تاسو غلط شئ یو ځای کې. نو دا مطلب هغه لاره چې تاسو ته بیخي نه وي معلوم، بیخي تاسو نه یې تللي یو ځای ته، نو په دې تور باندې تاسو په اسانۍ سره تللی شئ. صحیح ده. دا یې د بس لاره او کوم بسونه ځي کوم نه ځي، مطلب دا یوه لاره. په نورو لارو هم کولی شئ تاسو انتخاب. ګوره پیدل لار 4 ګنټې لاره ده. پیدل لاره تاسو ته ښایي ګوره داسې مخکې لاړ شئ، دومره مخکې لاړ شئ، بیا دومره لار ووایي 140 متره، بیا ښي طرف ته تاو شئ، بیا چپ طرف ته تاو شئ، دومره مخکې لار ووایي. دومره تفصیلي لار راته ښیي چې بیخي هېڅ امکان نه لري چې تاسو غلط شئ. بل مطلب دا دې خوا چې د 4-50 منټه لاره 55 منټه لاره چې ښیي دا ګوره دا هم د ټیکسي لاره درته ښیي. تاسو ته ټیکسي په بای ټیکسي په نوم باندې مطلب تاسو کولی شئ په دومره لیره باندې مطلب دې ځای نه دې ځای پورې مطلب لاړ شئ. دا وګوره دا مثال، دا یو مثال تاسو ته ما درکړ که نه. دا که چېرې تاسو یو ځای ته مطلب ته نو په دغو تورو باندې ډېر په اسانۍ سره تللی شئ. ښه بل له دې نه که چېرې تاسو ته مثال د ځای نوم نه وي معلوم، مثال تاسو وایي د هغه تاسو سپیلینګ کې مشکل لرئ، نه یې صحیح لیکلی، ځای نه راړئ، نو دلته تاسو ولیکئ دغه د وایس نشان چې تاسو وګورئ، دغه وایس نشان چې دلته تاسو وګورئ، دغه وایس نشان باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو ورته خپل هغه ځای نوم واخلئ. زه اوس همدغه ایلیس ټیکنیکل یونیورسټي دلته وایم ورته. ګوره دا وګورئ ایلیس ټیکنیکل یونیورسټي موږ ته راکړله. صحیح ده. دلته تاسو ته ډایرکشن ښیي، مطلب ډایرکشن باندې مطلب تاسو ډایرکشن ښیي، ډایرکټ سټارټ باندې کلیک اسانه کېږي، ډایرکټ تاسو ټیکسي په تور باندې کولی شئ تاسو هغه لار وښیي. صحیح ده. اوس بل که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ځای په آینده کې تاسو غواړئ چې دې ته بار ځئ، مثال الپوهنتون دی یا بل داسې ځای دی چې هغه ته بار ځئ، نو تاسو هغه ځان سره ثبت کولی هم شئ. صحیح ده. ګوره ثبت کولو لپاره یې ګوره دغلته ګوره لیکلي سیو، دلته تاسو ته آپشن یې درکوي. دې لپاره خپل یوه کټګوري جوړه کړئ. مثال ډول یونیورسټي دلته ورته ولیکئ، پرایویټ لیست ته ولیکئ، یونیورسټي ورته ولیکئ، ده یونیورسټي ورته ولیکئ، دلته ډسکرپشن کې مې یونیورسټي ورته ولیکئ، ده صحیح ده. پرایویټ ته که پبلیک کوي تا خواله خوا خلکو ته تا دغه لیست ښکاره شي نه چې کله پرایویټ ښه کوي مطلب ښه ده کریټ یې کړه. ګوره دا د ما یونیورسټي کټګوري بېله شوله. زه چې په آینده کې مثال ډول دوباره یې ضرورت نه شي هلته وایس غږ وکړم یا هلته ټایپ یې کړم، ډایرکټ خپل په سیو کې دې راړولی شم. ګوره کوم ځینې راړوم په سیو کې ده. دلته که چېرې تاسو دغه میپ خلاص کړئ، ګوره دلته زه بیا میپ خلاصوم، دلته تاسو وګورئ دې ځای کې سیو لیکلی دی. دا زه لږ دې خوا کومه، دا وګوره دلته سیو لیکل شوی ده. دغه سیو باندې چې کله تاسو کلیک کوئ ګوره دا وګوره ده، ګوره اول کې دغه ایلډیز راغی، یونیورسټي کټګوري کې ده ایلډیز باندې لیکلی ده، ایلډیز ټیکنیکل یونیورسټي ده. ډایرکټ همدغه ایلډیز ټیکنیکل ډایرکشن ته وښودې، ډایرکشن باندې کلیک وکړه، ډایرکټ تاسو څنګه کېږي هغه ځای ته ځئ. که په هره وسیله ځئ، که په موټر کې ځئ، که په بس باندې ځئ، په پیدل ځئ، هر رقم چې ځئ هغه تاسو خپله مرض ده. نو دا د لوکیشن د استعمال مطلب یوه برخه. نورې برخې په ترتیب سره ملګرو زه تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې ښیم. ملګرو کې ویډیو مو خوښه شوې وي د موږ ویډیو در سره لایک او د نور ملګرو سره شریک کړئ او خپل نظر مو په ویډیو باندې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو ته لاندې یو کمنټ هم وکړئ او په اخر کې زموږ چینل ته که څوک نوي یاست زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ بټن هم زور کړئ چې تر څو نورې راتلونکې ویډیوګانې نوې ویډیوګانې په زړه پورې معلوماتي ویډیوګانو تر تاسو پورې لومړی رارسیږي. نور مو وخت نه نیسمه، په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم.